بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه په خپل ویډیو وینا کې د افغانستان د طالبانو مشر مولوی هبت الله خونزاده او د طالبانو ټولو مشرانو ته دا عرض کوم چې د کله نه په افغانستان ستاسو تسلط قائم شوی دی، نو تاسو د افغانستان د 100 میلیونه ښځو او جنو ژوند ډیر په تکلیف کې اچولی دی، او لکه د خپل تیر دور په شان ستاسو په دې دور کې هم د افغانستان ښځې د خپلو بنیادي انساني حقونو نه محرومه شوي دي. زه اکثر دا خبره کومه چې د یو ریاست او حکومت بنیادي فریضه دا نه ده چې هغه د خلکو ذاتي خوښې ناخوښې د هغې د تعینو کي او په هغې د کنټرول قایم کي، بلکې د ریاست او حکومت بنیادي وظیفه دا ده چې هغه د خپلو خلکو د جان مال او عزت تحفظ وکړي، خپلو خلکو ته پاکې اوبه، خوراک څښاک، چت، تعلیم، صحت او د مواصلاتو سهولیات ورکړي. خو دا تاسو چې څه وکړل نو دا ډیر زیاتې په دیو چې سره د راتلو نه تاسو د ښځو وزارت ختم کو او د هغې په ځای مو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم چې کوم وزارت قایم کو، د هغې ایک یو کار دی او ستاسو امارت اډانه په دغه وزارت باندې ده او دغه وزارت کار دی بس ښځه او ښځه چې ښځه چېرته د کور نه بهر ته لاړه نشي، او که بهر ته ځي نو بیا چېرته سکول ته لاړه نشي، او که دا د کور نه وځي نو دا به کم قسمه صادر اچي، کم قسمه برقع اچي، کم قسمه پیزار به اچي. دا خبرې هغه غیر مسلم ملکونه خو پرېږده، په دې پورې د نړۍ دا 50 اسلامي ملکونه چې کوم دي دا هم خاندي. نو تاسو لږ د نور علماو سره صلاح وکئ، که هغه په سعودي عرب کې دي، که په پاکستان کې دي، که د مصر په الازهر کې دي، او دا ستاسو چې کومې ناجایزې، ناروا او مضحکه خیزې فیصلې دي دا واپس واخلئ. جونې تعلیم ته پرېږدئ، ښځې کار ته پرېږدئ چې د خیر غوښتو په ځای باندې کار وکړي او خپلو کډو ته روزي پیدا کړي. او دا د ښځو د برقعې او د صادر فیصله دا د ریاست نه، دا د ښځو ذاتي فیصله پکار ده. تاسو تلقین کولی شئ، خو دا تاسو په چا باندې مسلط کولی نشئ. زه د روغاني دا اشعار ویمه، وی ای د اعتدال دشمنه ځان دې خوار و زار کړو، ستا د انتها مسلې سپورې وختې او شه داخل په دین کې دومره څومره چې پکار وي ته دومره داخل شي چې ته پورې ووتې. نو خدای پاک دې په افغانستان کې د انساني بنیادي حقونو سره تلپاتې امن او صلح راولي او تاسو ته د خدای هدایت وکړي چې تاسو صحیح فیصلې وکړئ.